ګوره پهلوان وروره ما سره ګور زیاتی کړې ده ښه څنګه ما ستا ګور ورولي ده زه به دا ورولي به زه نه خرابوم په دې چې تا د ګور ښځه مه قدر کړې ګور تاسو نه ګایه راخله ما سونه ګایه راوخله هېڅ فصل نه کوي دا ما پټی دا پټی ما ته ته بیا نیمایي کوي وروره دا پټی ټول یو پټی دی داسې ورته وګوره خو منځ کې م لیکه اچولې ده تا ته هغه درکړې پلار او دغه یې ما ته راکړې پلار نو چې ستا پټی رومیان نه کوي فصل نه کوي نو ګناه خو زما نه ده که نه ورور ګوره پهلوانه اورم خبره کوه که اول یو که اخر یې که په تورګیرو یې که په سپینګیرو یې دا پټی به زه سره بیا تقسیموم پوه شوې چې تا ته ښه پټی درکړی ما ته خراب پټی راکړی ده وروره هسې ماغزه نه ماله خوره او نه خپل ځان ته ماغزه خوره ته څه عجیبونې سړی یې وروره خو پټی خو یو پټی ده ما مخکې به چې یو پټی ده وروره منځ کې پوله اچولې ده هغه خو ستا ده او دې خوا زما ده اوس وګوره چې پټی یو پټی ده هغه ما ته راکړه ته واخله ولې درکړم څه چله چې تا یې نه به ورولي خراب شي نه به هغه خراب شي پوه شې زه تا ماغزو کې ډک شوی ده وروره لږ ته په خبره پوهېږې ګوره پهلوانه پاکوز بانډه کې دې ما ته خرابه ځمکه راکړې ده او بله خبره دا ورځمه چې ستا بچیان ګوره زما خو بچي نشته دي ستا بچیان پټ پټ راځي ما پټي نه رومیان غونډوي ځان ته په هغې مې سره ما لانجه پاتې ده وروره ته یاره زه ته یم چې ته څه ګوره ستا نیت خراب ده که نه نیت د کې فرق ده چې دا ستا پټي کې ګوره فصل هم صحیح نه کېږي زموږ نیت صفا ده او خیر ده چې زما اولاد ده ستا څه کېږي ستا خو ورورونه دي که نه ورورونه خو ورورونه څه کوي چې ما فصل ځان ته ویسي پرېږده د خدای صاحب داره نیت دې لږ پاک کړه چې دا فصل دې ښه شي وروره موږ خو دا ګوره موږ نیتونه صفا دي یو خو مونځ اودس نه کوې ته چې مونځ اودس وکړې انشاءالله ستا هر کار کې به ګوره برکت خدای پیدا کوي ډیک ډک ډیک ډډه ډیک ډک ډیک ډډه ډنګ ډنګ ډیک ډک ډیک ډډه ډنګ ډیک ډیک ډډه ډنګ ډیک ډک ډیک ډډه ډنګ ډکټرو ماشټري ډکټرو ماشټري ډکټرو ماشټري ډکټرو ماشټري ډکټرو ماشټري دا غو نشاق ده ماشټري او ماش ماشټري او ماش ماشټري او ماش ټو ټنګ ټو ټنګ ډکټرو ماشټري وظیفه ډکټرو ماشټري وظیفه ډکټرو ماشټري وظیفه شاباشي یا خان محمده دته خو دې خیال ده دا شی دته اوس وګوره ته زه تا ته یم چې اخرت ته وایې هغه غږونه کې زه درنه ډېره وتم دې پټي پسې دې راغېستې ده تا ته خراب بر رسېدلی او ما ته ښه رسېدلی ده هغه پرېږده د اخرت غمه وخوره که تا آخرت ته کتلی خو چې ظلم به ما سره نه کولی خدای شما واخله مړه ما ماشینونه مه کوه بلا دې په دې تور مخ شه ډکټره ماشټري او ماش وای دا مکتب او دا پانتون په درد نه خوري آفرین کار کوئ ډکټرو ماشټري وظیفه ډکټري او ماشټري ولې په درد نه خوري تا باندې خدای چې شي تر چې خلک وګوره چې په کوم سړي ته ورسېدل یاره غلی کښېنه تا نه خو دا سړی مې خیار ده ته خو بیخي هسې لګې په څلورو یې وای ما کړې ډکټرو ماشټري وای ما کړې ماشټري او ډکټره او نشته وظیفه وای ما کړې ماشټري او ډکټره او نشته وظیفه تاسو کارونه وکړئ زه تاسو نه لاړم یا لکه خان محمده دلته راشه دا روچه مخکې لاړه دا د میراجان اکا زوی نه و ولې نه و دا څه وایي ډېر درس تعلیم شته پاره کوسکار روزګار ته نشته پوه شي هغه د سړی بس مغزي د لاسه ورکړي دي دا خو جګ جوړ سړی وکړي هغه 2 میاشتې مخکې ما لیدلی و بل عجبه م جوړو ما ته ویل په مخ راغ پوه شي ځان کار مال کوم وظیفه پیدا نه شي بس هغه ضرورت نه نو زه دغه وایم چې په دغه تعلیم او په دې وظیفه به خلک څه وکړي ځه چې دی پکې سبا دغسې لیونی
کم از کم چې یو سړی تعلیم کوي یو درس وایي پوهنتون وایي ګوره هغه فاکولته وایي که نه هغه باندې خرچې تاوانونه وشي ده به پلار څومره تاوانونه کړي اخر کې دته به ته وظیفه نه وي میلاوي شوې چې دا لیونی شوی دا د چورت د لاسه سړی دومره تعلیم کوي اقلا خو سړی خو په دې تعلیم نه خو یو شی پیدا خو اوچته کړي که نه یو روزګار ته جوان کړي چې کم از کم هغه کور ته یو شی مې خو روان کړي که نه ای وروره بله جمعه مې دې ورور کته پوښ پوښتنه مې ځینې وکړه ما دا ورور څنګه ده څنګه چې تړو ګرځي خو دا ډېر وګرځي دا وګوره پوه دا ډېر غټ سړی و غټ انجینر وظیفه ورته پیدا نه شو پوه شي بس د سوچونو د فکرونو په سر لیونی شو یاره خو سړی به څه وکړي روکې بس الله دې رحم وکړي پوه شوې امین ځکه چې په دې موږ وطن کې یو کاروبار نو خلک به څه کوي چې مسافرېږي خارج ملکونو ته به ځي چې څه به په دریابونو ځي او څوک په لاره مړه کېږي بېچارهګان بس الله دې وکړي چې زموږ په خپل ملک کې یو کاروبار یو روزګار جوړ شي نو بس خپل وطن ګل وطن صحیح خبره ده